دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته په پیل کې د تصویرانو لپاره یو ډېر خوندور سټینګ در وښیم. د دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسې وکولی شئ په خپل موبایل کې خراب تصویران، کمزوري تصویران، خپ تصویران فول ایچ ډي ته واړوئ. خو دوستانو که چېرې تاسو په خپل موبایل کې تصویران اخیستي وي یا په کیمرې باندې مو تصویران اخیستي وي او هغه تصویران ایچ ډي نه وي راغلي، هغه تصویران کمزوري راغلي وي، هغه تصویران خپ راغلي وي، نو اوس دوستانو د دغه سټینګ په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره هغه خپ تصویران فول ایچ ډي ته اړولی شئ. دوستانو ډېر خوندوره طریقه ده. د دې طریقې په ذریعه سره تاسو هر خپ تصویر، هر بلر تصویر فول ایچ ډي ته اړولی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دلته پر تاسو ولر په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کومنټ کې مې تاسو ته د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو لاغت څخه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولای شئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دغه رقم دوستانو دلته تاسو ته تاسو د موبایل د ګیلري تصویران راړوي. که چیرې تاسو دلته نه راړول ګورلته اوپن ورته لیکلی ده، سمپل په دغه اوپن ګیلري بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. تاسو ته به خلاص شي، دلته بیا تاسو تصویران ورکولی شئ. نو بیرته شاته راځو. دغه رقم دوستانو له ګورو دوه تصویران صفا کوم فول ایچ ډي ته اړوم. ګورو دوستانو یو دغه تصویر ده، ګوره دغه تاسو کتلی شئ دغه تصویر څونه خپ ده، دلته بالکل بلر ده. یو دغه تصویر ده او دغه رقم یو دغه تصویر، دغه تصویر هم ګوره خپ راغلی ده. زه دغه غواړم، زه دغه تصویر هم ایچ ډي ته واړوم. نو راځو اوس مثال زه اول ور دغه تصویر ایچ ډي کومه. په دې تصویر باندې ما کلیک وکړئ، لاندې به دلته انهینس ورته لیکلی وي یا به نو ایډ ورته لیکلی وي. سمپل په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ ګوره اپلوډینګ ایمیج روان ده. دغه تصویر به اوس ور اپلوډ شي او دغه رقم دغه اپلیکیشن به خالي په 10 سکندو کې د موږ تصویر څه ده هغه فول ایچ ډي ته واړوي. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ دغه تصویر ایچ ډي ته واړوئ. ګور دغه تصویر مخته دا رقم و، اوس دغه لیک خالي تاسو دې خواته راکش کړئ. نو ګور دوستان تاسو په خپله کتلی شئ، زه رانږدې کومه. ګوره دغه تصویر څونه ایچ ډي ته واړوئ. زه بیرته ګوره مخته والا رقم کومه، ګوره مخته دا رقم و او دغه رقم دغه تصویر څونه صفا کوي. تاسو په خپل ګوره دلته ریزلټ کتلی شئ. نو په څونه اسانۍ سره دغه تصویر ګوره دوستانو فول ایچ ډي ته واړوئ. او اوس کوم څه کوئ، دا کونج کې ډاونلوډ بټن ده، په دغه ډاونلوډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه تصویر به په دغه ایچ ډي شکل کې ستاسو د موبایل په ګیلري کې سیو شي. او دغه رقم راځو شاته دوستانو، اوس دغه بل تصویر راخلم. ګوره دا تصویر خو بالکل بلر ده. دغه تصویر زه صفا کومه. سمپل په نو ایډز اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا اپلوډینګ ایمیج له موږ سره روان ده، دغه تصویر به سره اپلوډ شي او دغه رقم فول ایچ ډي ته به واوړي. نو دغه رقم دوستانو انتظار ورته کوو چې له موږ سره دغه تصویر څه ده هغه مکمله اپلوډ شي او دغه رقم. نو ګور دوستانو تاسو کتلی شئ دغه تصویر اپلوډ شو. ګور دغه مخته دا رقم و، دغه لیکه به سمپل تاسو دې خواته راکش کړئ. ګوره دغه تصویر څونه صفا کوي. نو دوستانو د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو صرف په یو کلیک سره په 15 سکندو کې خپ تصویران، کمزوري تصویران فول ایچ ډي ته واړوئ. نو دوستانو ډېر خوندوره طریقه ده. ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغې طریقې څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.